د دوه ورځنۍ تجارتي میلې ته د صوبې د مختلفو برخو نه علاوه د پنجاب صوبې د توانایي او تجارتي کمپنیو مشران او سوداګر هم راغلي وو. تنظیم کوونکي وایي غوښتل چې مقامي هنر او تجارت ته وده ورکړي او سوداګر د جدید ټکنالوژي څخه ګټه پورته کړي. د سولرایزیشن والی سره یو ډېر غټه اپورچونټي پدې کې راغله، غټ کمپنیان راغلي، هغه به سولرایزیشن کوي یا په انسټالمنٹ کې به سولرایزیشن کوي او جدید ټکنالوژي متعارف کوي او دا غي سره تاسو قتل چې په دې خوره باندې زمونږ په کې پی کې یو ډېر غټ پوتنشل لري، په مردان کې ډېر غټ پوتنشل لري چې کوم د دې زری سيزونه دي، د دې چې کوم میوجات دي، سبزیان دي، دا غي سره چې دلته کم هنر دی، کم پوتنشل لري، باغ کې زمونږ سره کم پلیدر کې کم زمونږ سيزونه جوړيږي. په دې میله کې د هیواد د مختلفو برخو نه راغلي د توانایي کمپنو، جدید ټکنالوژي، د لاسو جوړ کړي شوی شیانو او صنعتي سټالونه لګول شوي وو. صبا خان هم په دې میله کې د لاسو جوړ کړي شوی جامې ننداره کړي. دا وایي ښځې کولی شي چې د کورونو دننه هم خپل هنر مخ په وړاندې بوزي او په خپلو سړو معاشي بوج راکم کړي. دا کې چې څومره سټیچینګ دی، دا څومره کپړې چې دلته ډیزاین شوي دي، دا موږ خپل ډیزاین کوو. دې کې چې کوم فیمیل کور کې ناستي هغوی ته د کور نه بهر اجازت نشته، نه هغوی دا سټیچینګ او دا ډیزاینینګ وغیره کوي. دلته کې ما خپل برانډ کولاو کړی، دلته کې زه ورکوم. په میله کې د جدید ټکنالوژي په ذریعہ جوړ ساينسي آلات هم ننداره کړي شوي وو او د مقامي وړوکي صنعت جوړ زري آلاتونه علاوه روایتي سپلې، جامې او پیزارونو مختلف سټایلونه لګول شوي وو. سوداګر وایي په صوبه کې په خلکو کې هر قسمه پټ صلاحیتونه موجود دي، خو د حکومت لخوا ځانګړې توجه ته اړتیا لري. د اس ام ایز په شکل سره چې کومه انډستری دا ګجرو غړې کې په تغبه کې نو هغه خپل چې څونه اوزار دي، دا چې کوم ماشينري جوړي هغه باقاعده دا غیروړي دلته کې په خپل سټالز کې هغه غي خدي بیا دا غي سره منګه دلته کې زمونږ د فرنیچر غټه انډستری دا او دا هغه انډستری ته یادوم چې هغه کې پوتنشل لري چې هغه ایکسپورټ کړي شي. کو ګورنمنت دې ته توجه وکړله، حکومت دا فوکس کا د دې مسایل فوکس کړ او دې ته لګونته کې سپورټ ورکړ، نو دا هغه سېکټر دی چې دا ایکسپورټ کولی شي، حکومت ته زر مبادله چې کم دی کې ډېر مقدار سره غور کولی شي. پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی او زیاتره صنعتکار د توانایي د ګرانو بیونه د بچ کېدو لپاره د سولر توانایي استعمال ته اړ شوي چې په کاروبارونو خرڅونه راکم کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.